هغه پورې زموږ سره دا کسان مخامخ کېناسته نو انشاءالله چې موږ به دوی ملګري او که دوی کې نه ناسته نو بیا به په خپله فیصله کې موږ ازادي راغلی دی او تحریک پارټۍ کې دننه موږ تحریک شروع کړی دی زموږ مشران زموږ ته پورته تحصیل ته به راشي مولوي صحیح دی پایانو به زموږ ته څه غلطه خبره کړي یا څه غلط اقدام وکړي پایانو ته د خټکو شاروټ دی بلې ځای کې څوک زموږ د یو ځای ناست دي موږ دا ضرور مطالبه کوله چې هغه د مثال په خپل په دې دوران کې ما دا ادارات کار نشي کولی چې انډیا زمای ایمېلیا زمای سنیټر زمای مرکز زمای صوبه زمای او زه پکې دا فارم دا کړم زه د دې مشرانو ته پوښتنه چې دوی پارټي به نه پرېږدي دا پارټي خلک څه راوړي د دې دنیا دیوال لپاره زما عزت زما دانا تحصیل زما دا کار چې نه کېږي زما پارټۍ څه کوي چې الټه زما ملګري دا خبره په وضع کې یو سرکاري نوکر ځانګړي دي چې ته د دې تحریک ویشي تا د جوړ کار او زموږ د پی ټي آی د پارټۍ یو واجبه ورته منشور دی چې په اقتدار کې نن سبا وي او کم کس د انډیا او ملي پروژې کې ناشي او هغه ته پالش نه وي هغه سره د پی ټي آی دی او زموږ ته ډېر خبره وه چې بھائی موږ په تعلیم په بجلۍ په صحت دې به موږ کار کوو دې موږ ته وښیي په پوره شان په وینې کونسل دې موږ ته په څه باندې کار کړی वो पार्टी का अंदर नगरी का पता पकड़ने लगी इक़्तिदार की ज़मीन डाल दे मिजाज उनका विदेश है कुछ मिजाज ज़मीन खाए चुज़रा पिंजरे शोकालो दगर आलम और तासर है जिसमें जोले को गुर्दो मुझे खुलो ज़मान बने یاره زه تا خو د مخبري ویډیو او مخبره خو پرېږده خو راشه دې مخبري نه خو مالې چارتیوالي تا وکړه نورونه دی په هغې دښمن ومه من حقیقت دا دی چې دا مونږ د خپل څوک پرېښو په تاسو کې زه یوه خبره کوم او زما سره قسم قرآن ته وکړئ زما عمره زیاتې د هېڅ چا سره نه دی کړی چې د پارټي خلک د دغه لپاره نه کوي د هغې جان لپاره دا هم د دې دنیا لپاره کوي د ګلرحمان سره پرون دغه لوبه وشوه زما سره لوبه وشوه دا د نظام سره وشوه نو اخر مونږ چا ته وژاړو مونږ چا ته ووایو اخر ته او په دې پارټۍ کې اوس دا دی نیک محمد خان دا په 2010 کې ډونیشن فنډ راغلی ما تقسیم کړی دی نیک محمد خان د دې خبرې ګواه دی په 2002 کې دلته ډاکټر فضل ناست دی په دې ځای کې ممبرسازي دا مونږ کړې ده خو مونږ صرف دا خبره وکړه چې یار زمونږ د ساکوټو جدیدو ویلیج کونسل د ټیټي یاره مونږ ته ټرانسفارمر پکار دی یاره مونږ ته ستنې پکار دي یاره مونږ ته د کوڅې پخې کې یاره زمونږ د سکول چې دی د هاي سیکنډري کې یاره مونږ ته د کیل ګراوند جوړ کې یاره مونږ له سولر راکې یاره زه تا خو د مخبري ویډیو مخبره خو پرېږده خو راشه دې مخبري نه خو مالې چارتیوالي تا وکړه نورونه دی په هغې دښمن ومه او ورونه زما په هغې باندې اوس پیر خلاف شو او یاره زمونږ هغه خلاف چلېږي او زه پیر صاحب ته ویم چې ته به د څو پورې په ستنو باندې خلک رضا کوې ته به د څو پورې په نالو په کوڅو خلک رضا کوې تا خو وایي چې یاره زه د نالو د کوڅو سیاست نه کوم خو خدای یقین وکړه لاول خبره تا ده د دې پارټۍ متعلقه دې پارټۍ ته چې موږ راغلي نو زه ته کم چې کم خپل ځان دا یم چې زموږ غالب صاحب نشته خو موږ ګورې نظریې په طور نه راغلي موږ په غیرت راغلي 306 فوټ چې د هغه عالم د پیپل د زموږ سره 306 اوټو 20 فوټ یا 26 فوټ هغه یو بلاک راشي د شرا چې هغه زموږ کله خبر ده او هغه ته زموږ پارټي راځي زموږ پارټي ته په 2-3 ورځې الیکشن نه غټو نه تاسو هغه ته تاسو نمبر پیږي افسوس کوم من په دې خبرو چې موږ دا خبرې کوو
بیا دای نه پاس چې کله موږ نظریاتي دغه چالو شو زما دي ملګرو ته ما ته خو یو شته قسم بلکیانې ملاوېدل چالو شو د پارټۍ په حوالې سره چې زه دا په کړې وم ما ته ښکاره پته لګېدلې وه زما ملګري ګواه دي سرکاري کسان دي چې ایم پي او د مې سره ناستې دوی زموږ داسې فیسبوک باندې دا کړې ده واغه کړې ده چې چوکۍ ته ورځم هغه تاسو نه پته نه ده زما د ملګرو ته پته ده زما سره هغه رویه اختیارېږي چې تحصیل ته ورځم هغه رویه اختیارېږي چې بهی ولې موږ حق خبره کوو موږ درباریان نه موږ نظریاتي په دې وجه چې دا پارټي په یو ورځ په یو میاشت کې په یو شپه کې نه ده ساده شوې دا ورو ساده شوې ده او په خدای تعالی مې قسم وي موږ مې د الله د هیرې وکړو زما ډېر ملګري داسې چې پروګرامونه غیر نشنل ته جماعت اسلامي ته زما د ملګرو ته پته ده پیپل ته یو ځای بل ځای لاړل موږ ډچاړي او دړل ته جړېدو نه پس موږ خپله نن دا مجبوره شو چې بهی موږ په دې فیصله وکړو چې بهی موږ مخکې سوچ کوو د دې پارټۍ د پرېښودو خو زموږ ته دې ډېر خبره وه چې بهی موږ به په تعلیم په بجلۍ په صحت دې به موږ کار کوو دې دې موږ ته وښیي په پوره شان په وینو کونسل دې موږ ته په څه باندې کار کړی تعلیم زما دا حال دی د روډونو دغه حال دی د بجلۍ زه به تاسو ته په پوره شان نن هم ښیم چې په یو ځای شل پنځوس کوره د بجلۍ نه محرومه دي خو پارټي نه ده اندرنګري ده پته پکې نه لګي اقتدار کې زموږ دال دی نو دا چې موږ په اپوزیشن کې شو نو دا به زموږ سهار دي خبرې چې هغه قدران ته په دې ځای باندې ښکاره کوو او سم وجنه زموږ مجبوري راغلی دی او تحریک کې دننه موږ تحریک شروع کړی دی زموږ مشران زموږ تپوس نه کوي تاسې ملګري داسې وو موږ پاکه خبره کوو چې هغې صرف پوزیشن دپاره وو او هغه خبرې به یې رسولې چې دا کسان د پارټۍ نه به مخلص نه دي او دا نه دي او دا راغلي دي او هغه کسان کله راغلي پارټۍ ته 2014 15 کې زه په خپله ډاکټر صاحب سره فضل ډاکټر په پارټۍ کې زموږ شوه هر څه حیثیت حضور سره ما سره په 2008 کې موږ په کالج کې تنظیم جوړ کړی محمد زاده ساجد خیبرتاج دا زموږ ټول ملګري تحصیل ته به راشي مودي صحیح دی پایانو ته موږ ته څنګه خبره کړې یا نه څنګه اقدام وکړي پایانو ته هغه خبره به کېم کړي دا په منځ کې څه کسان راغلل چې بازار او پرمان او داسې نور کسان خبره کې نه زموږ څه کوم ریسپونسال خبره هغه خبره دوه درې دا لکان دي د دې په خبرو کې څه دی او اسم نشته اسم نشي کولی هغه خبره لاړه تحصیل لیول تحصیل په لیول باندې په ګل شاګي پروګرام وشو په پړنګي کې وشو په مسلم آباد کې وشو په سینور کې پروګرامونه وشو بیا میرا کاني دې چا څو راغلي مشران ټول یو ګول راغلي دا دې نه پس موږ وختل سره موږ د خټو شارو ته په دې کې کوڅو زموږ لري ځای ناشي موږ دا ضرور مطالبه کوله چې هغه مثال په خپل گیس مطالبه وا زموږ سولر مطالبه وا زموږ ورپسې د جماعتونو دغه مطالبه وا پی سی سی مطالبه وا چې په دې دوران کې مالا اشاره نشي کولای چې ایم پی ای زمای ایم ال ای زمای سېنیټر زمای مرکز زمای صوبه زمای او صوبه کې د فورم دا کار زمای نو د دې مشرانو ته تاسو چې دوی پارټي باندې پیری دا پارټي خلک سره وایي د دې دنیا دی ول لپاره زما عزت زما دانا تحصیل زما دا کار چې نه کیږي زما پارټي څه چې الټه زما مرګري دا پر وړا کې یو سرکاري نه ګرځي چې ته د دې تحریک شي ته زور پاره ایندا دې نه څه تاسو کوئ چې دا چې عزت شي او دا د موږ عزت شي چې پارټي څه وکړي پارټي څو نه عزت لپاره کوم زما د علاقې مشران دي ونډه منډه اوسه چې زکات راځي زکات کې هغه نور خلکو چې کومه وکړي او سره ګاډي په کوم کې ډیرو نه کوم یو نشي چې بیا خبره کې او اختلاف کې مثال پته د ایم پی ای ایم ال ای اختلاف هغه ساتي چې هغه کار ټیک لري نو دا ټارګټ دی نه تا لکار کیږي نه ستا په خپل باندې څه خبره اوري نه بیا ستا خبره څه ټي وی نه او زموږ د پی ټی آی د پارټۍ واجبه او د منشور دی چې په اقتدار کې نن سبا دي او کم کس ته ایم پی ای او ملي پروژه کې ناشي او هغه ته بالښت لګي هغه سره د پی ټی آی دی او چې کم سړی هغه خوانه نه ورځي او هغه ته حق خبره کوي هغه بیا د پی ټی آی نه دی هغه په پښته پارټۍ کې به ځان لږه ګوري چې راځي د حکومت کوي ته سلام کو تحقیق کړه هوندګي چې دا د اسلام کو د 2008 کې پارټۍ راغلي موږ د دې وجنه دا پروګرام دلته انشاءالله زموږ با استفاده ورکو احتجاجن مشران نشي چې هغه په دې باندې صلاح عمل تیار دي او زموږ د دې دغه دې نه وایي چې راځي ولا کته موږ هم او کنه اسه هغه مخکې
دې خپل مشرانو ته خپل ګیلې شکوې کېښودې خو په دې ته ګیلهمن دی چې کمزورې خبره به زما د مخکې نه کوې چېرې زه بله پارټي کوم یا بلې پارټۍ ته ځم که ته دې بلې پارټۍ ته تلې بیا د دې میټینګ ضرورت ته سره نه دا د دې مقصد دپاره دی چې ستا برین واشنګ وشي دا موږ مطمئن کړو که ته مطمئن نه شوې هغې نه بعد ته دا خبرې کوه کم از کم په دې باندې مطلب دا دی موږ ته دک رسي چې موږ ستا سره ناست یو موږ ستا سره ملګري یو ټولې داسې قسمه خبرې کوې چې زه د 15 کالو دغه رالم او ستا سره د جوړۍ ته ګرځو نو بیا خو له زما منې که ته په خپل سر داسې فیصلې کوې نو بعید دې ته خو زه بیا ستا سره تیار دی نه زما د MPA سره پوله نشته زما د MNA سره پټۍ نشته زه چې نن راغلم او ستا سره ناست یم خو ستا درد دی د ما په زړه کې ما سره فکر دی دې خبرې چې بل زما نه یو ورکر ځي زمانه یو ورګره زی زمانه لاس کټ کیږي زمانه وته کټ کیږي زمانه پټ کیږي ما ته به درته نه راويږي سړی ټول ملګرو شکریا دا کول چې هغه په شاپ په بس باندې داسې کاربن میټینګ ارینج کو او تا د وخت ضرورت هم دی تاسو په دې چې ملکی حالات چې کوم موجوده کریټیکل سچويشن دی وزیر اعظم پاکستان عمران خان باندې خلکو ټرسټ کړو هغه د پارټۍ چې کوم معاملات دي د هغې چې کوم دی هغه اوس خلاص ایستي دي هغه په حکومتي معاملاتو چې کوم دی لګیا دی نو د پاکستان تحریک انصاف د نظریاتي ورکرانو د دې دنیا د اړیکو دا ریسپانسبلټي جوړېږي چې پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان چې هغه خپل تحریک موږ ته په کوم ځای باندې پرېښو چې کوم منډیټ موږ ته په کوم ځای باندې پرېښو د پارټۍ پوزیشن یې موږ ته په کوم ځای باندې پرېښو نو د پاکستان تحریک انصاف د هر کارکن دا ریسپانسبلټي جوړېږي چې د عمران خان هغه څو مثال جدوجہد تحریک هم په حق ځای باندې چې خرابېږي نه چې کم از کم په حق ځای باندې کم از کم پاتې شي نو دې لپاره به جدوجہد کول غواړي سټرګل به کول غواړي په دې کې زیات تر ریسپانسبلټي که زمونږ د لیډرشپ بالکل کمې به وي یو انسان چې کوم دی نه هغه د غلطۍ نه پاک نه دی د لیډرشپ چې کوم دی د هغې خپل ریسپانسبلټي ده د ورکر چې کوم دی د هغه خپل ریسپانسبلټي ده او بیا خاص کر په دې کریټیکل سچويشن کې د پارټۍ د ورکر دا موسټ امپورټنټ دغه رول دی په حکومتي معاملاتو کې د عوامو چې په دې باندې کوم ټرسټ کړی دی اعتماد یې کړی دی په هر هغه کې کوم دی ورکران باندې خلکو ټرسټ کوي اعتماد یې کړی نو دا د ورکر یو جنون نشته دا یو بالکل جایز طالبان طالبان ان شاء الله چې د زیات نه منکتي حاجی صاحب ناس ته دا خبره راغله ان شاء الله د دې ډېر خبره موږ علاقه پاکستان پر انسان دا د ریاض خوب ته پاکستان پر انسان تاسو وګوره چې په تاسو کې دا نه په سیاسي ډول تاسو وګوره د کوم مشکلات سره وخت دا تربیت دا انسان موږ راکوي دا ورته ټول په چار کړی دا خان ورته زما په ګورو خبرې او ګیلې خو تاسو ډېرې وکړې او حقیقت دا دی چې کله یو سړي سره لږ غونډه کې یا یو ونه لږه غونډه کې میوه ونیسي د هغې نه خلک دا ایکسپیکټ کوي چې یاره ما له غونډې سره کي زه به درته وایم تاسو بالکل حق په جانب یې یو ملګري زما خبره وکړه چې یاره زکات هغه څه ته ملوېږي چې دوی په غټ غټ ګاډو کې ګرځو بچې دا څه خبرې خو چې کوم دی نو زه عموما دا خبرې کوم دی خپلو ملګرو سره پیچرام سره چې مونږ 96% کار چې کوم دی بلکې 96 نه زه بلان درجه 90% کار چې کوم دی دا بغیر زمونږ د دې پوهېدو نه مېلېدو کېږي تاسو ما له چې زبر زکات ته دل خان سره کېنم که دغه نو شي نه ورکړي نو دې به نه جبر راځي مونږ او بیا چې مونږ ته تقسیم کوو دا حقیقت دی چې زمونږه نیگیټیو پوینټس ډېر دي هغې کې یو خبره غټه دام ده چې زمونږ د عمران خان نه سره زمونږ دومره توقع وه چې موږ یاره دې کې دا د قسمت کار وي ګنې حقیقت دا دی چې دا مونږ د خپل څوک پرېښو په تاسو کې زه یو خبره کوم او زما سره قسم قرآن ته وکړئ زما عمره زیاتې د هېڅ چا سره نه دی شوې